د پاکستانیانو لیونتوب د هند له حملې څخه د بچ کېدو لپاره اسلام آباد کې چاودنه کړې، خو ملامتوي افغانستان او هند. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د هند د بهرنیو چارو وزارت د ویلامې په خپرولو سره د پاکستاني چارواکو هغه څرګندونې رد کړې چې د هند پر وړاندې منفي تبلیغات کړي دي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي هند د پاکستان د مشرانو له لوري د بې اساس او بې بنیاده تورونو څرګند رد کوي او پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې په دې طریقه د خپل پوځ د ناکامۍ پر وړاندې د خپلو خلکو پام بدل کړي. نوموړي زیاته کړې چې دا د پاکستان له لوري یوه وړاندوینه کیدونکې تګلاره ده چې غواړي د هیواد دننه د اساسي قانون د کمزوري او د واک د غصب سبب ګرځي. جیسوال په پای کې ویلي نړیواله ټولنه له واقعیتونو ښه خبره ده او د پاکستان د ناامیدو فریب کوونکو هڅو له لارې به هیڅکله دوکه نه کړي. د پاکستان او هند ترمنځ ناندریو یو ځل بیا زور اخیسته. شنونکي وایي پاکستاني پوځ د دې لپاره چې د هندوستان د احتمالي برید څخه ځان وژغوري نو خپله اسلام آباد کې چاودنه وکړه. بلخوا د پاکستان د علماو شورا مشر محمد طاهر اشرفي د وزیرستان او بلوچستان په سیمو کې د وروستیو بریدونو په غبرګون کې ویلي د پاکستان پر وړاندې فتنه د افغانستان له خاورې څخه پیلېږي. نوموړي له پاکستان څخه غوښتي چې د ځان پر وړاندې د افغان خاورې د کارونې مخه ونیسي. د پاکستان د علماو شورا مشر محمد طاهر اشرفي د سې شنبې په ورځ زیاته کړه چې پاکستان باید د ځان د خوندیتوب لپاره د وسلوالو له لوري د افغان خاورې د کارونې پر وړاندې پرېکنده اقدام وکړي. د نوموړي په خبره هیڅ دښمن د پاکستاني ځواکونو د عقیدې او ارادې سره د مقابلې توان نه لري. هغه ډاډ ښودلی چې د پاکستان پوځ د خلکو په ملاتړ کولی شي په ټول هیواد کې امنیت تأمین کړي. خو افغان حکومت بیا د پاکستان امنۍ کې د افغان خاورې او افغانانو لاس لرل ردوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.